زیشانه چېرته ښځه دې دا هر څه غوښتي دي کالي مالي ښځې ډالې ګناهګاره ده نو ما د ښځې شکر الحمدلله دونه کالي دي چې دا دغه کالي درته نه یادوم داسې درته یادوم آرټیفیشل کالي خو زما هم سم ډېر دي خو زه اچوم نه زه تنګېږم ما اوس هم بس تا له خاوند څونه کړي وو زما خاوند شته نه نو ما واده کړی کالي د کوم ځای نه راغلی نو زه خو ځان له جوړوم انشاءالله څومره دي جوړ کړي ما سره دونه نشته نه مړه جوړوم به خو دونه نشته دوه درې ګوتمې مې د سرو څلور جوړې والې دي د غوږونو او یو بس صرف دا چینج دي دا راله امې راله په خوارو زارو جوړ کړی دي چې ما ډېره تنګه کړې وه یاره تا ولې ژړل ساره هسې پړه مې ډېر زیات دړ او بوج عرضت دی کینګ ویلکم خاندما تا سار جړل چې دا ولې پړه مې ډېر غټ بوج زه داسې یم اکثر دې ته پته څه بوج لکه ستا پړه څه بوج رښتیا ووایه ستا دې قسم وایي رښتیا ووایه ځه ګلالۍ 485 دی منډه ورشه لایف راغلی وایه دا ولې فرمان ناسې ابل هم ناسې بس هسې بس زما خو د 1 بجې نه واله پوره 3-4 بجو پورې چړلي زه هم داسې څه ټایم نه ما یو ویډیو سټیټس ورکړی دی که نه د هغې کې ګوره چې اوښکې را روانې دي زه زړه کې جاړم بس داسې نه هغه تیز نه جاړم داسې نه زړه کې چې نه هغه چې جاړي انسان هغه زړه کې هغه سم درد چې کېږي زما زړه ډېر وړوکی دی څومره دی زه به پکې راځم دومره وي وړوکی زړه دی ساره بو هسې مطلب بسې مستی کوله که نه مطلب داسې سپېړ وباسه داسې لکه ګپ شپ زه خو ورته پریشانو جړا شم ویله ما خو دې سره ګپ ولګوله دا خو ما ته هغې هغه ټایم په جګو جړل ګلالۍ دا څنګه جاړي هغه پرونو سهار نه پرون سوري او چې کله جاړم بیا ځان له یوازې لیټ آف کم چې څوک راځي نه زما روم ته دې ته پته نه چې زه ولې جاړم لکه تا داسې څه غم وپړی چې تا ژړل هسې بس هسې بس ولې آخری سیکنड में गाइस बस डायरेक्ट के बंदूम बस वो देखिए ته 15 منټ مخکې وې ډارې کې بندوم او تو میچ لګې چې ته کټ کې زه به هم کټ کوم زه ګورم ته کټ کې کو نه چړې دي کې کټ کې زه کو نه نه ولې نه کټ کوم بس یو ایکسرسایز تا بس دی ګورم کنه ټایم بس چې مقرر شي څه ته خوښې ټیک شو اوکې زیشان خپل خیال ساته او خوشحاله اوسې آباد اوسې الله دې خوشحاله ساته الله یې دکه شان مور ته نیکمرغه کړه ټیک ده او ډېر ښکلی ګیم مو وکړو ټیک شو او چې څوک څه راپسې وایي ما بخلي اوکې بای بای او که ته څه ویل غواړې نو وایه وایه که نه ګوګشتو زه به څه ووایم ته یې کټ کړې نه زه به دې کې څه ووایم هله
دا هغه دغه نه دی هغه دغه پکې ریکویسټونه مې دی هغه زاهده تا څنګه پته ولګېده ما د ښکار نه ها زما سترګو کې هلکه من ګیم ختم ووتو علي خوشیشیا هلکه الو आवाज ورکشه مرداره ما تا ته دونه کارونه په واتس اپ وکړه تا نه چوتو هغه ټایم کې قسم دې مال یو دغه یو کسٹمر را لاله پوښ مازغه را خراب کړو هغه سره پلانجوم مال یو کته پاغه زم کې یو ما شیرنه چې کله د زویا ته پنشمنت ورکاو پوښ ور ماکس په وباسو کپړې بشلې که خبره وته کوله ما سم غوسه رااله وماته سیدا سی وي ما کسٹمر را له پوښ دغه ما وی کوماته شي دا کالی وباسه ما کو دا وی ما ته خو نه پته شي کالی دی کپړو ته وی کالی بشلې دا خلک نه دي دا چې کله ما سره پلاو کې ناسي قسم مې په خودو کرا ډاکټر او دا شیرینی د ما مخکې خبره کوي چې کله ته ګیم پنشمنت نو ته تاسو مارا आवाज ور باندې لګي بڼې ته پاسه خو هغه رامیانو تختې یار دا د ما شه در خوشي کولاړو تختې دي ته صرف زمانو مخله بس فزاید عالم ځان سره بیا وته ګور الګا زدان لاړه مزایره کو تاسو دوانه گیم کوي لګي راخو زو په خپل وته کې کمال سم خوب راغلی ګور نه سترګې مې تکي سری زاید لاړه مې راځي ونی مو بازار سار بنو بجې اسلام آباد ته ځان رسول زاید خان دا طلاق از خان دي زما سار 9 بجې زم اسلام آباد ته خان صاحب را روان دي الله په مان ځان خیال زمون قسمت داسې دی یاره ګیلا نه کوم ځای نه راته اخر کې راځي ته چې لاب کې چې سره یوز راشي او توه به سبا 9 بجې اسلام آباد انټرچینج ته ځان را ورسوي حال ته 9:30 بجې به خان صاحب ما پلاو کې هوې ټیم 2-3 زره دا ما ویډیو کړی دا غرام په یو غنټه کې لکون یو لاک نمبر کسانو کتلې بس خدي کړي زنده‌باد منم نه سندل خټک ماته دغه کراویلم او درګه سندل خټک مزل نه بس لرګه بس پرې دا و د کېږم ځا خوب راغلی ټیک شو راواله سندل خټک راواله کټ میکړه هغه ما څه کینو ته پسې وکا سشوا هغه خو نشته وزنته کم ده برو ګورګه قسم په خدای شي نشته قسم مې درته خوړې ما ته څه پته وای ډرامې مګه راواله وسو ستاله سمې نشته څه شي زما لاس لسه دی خوان خته دي نه زما لاس لسه نشته اذن خبره خو کنه زما لاس لسه